هلمند کې د برېښنا نشت صنعتي فابریکو فعالیتونه ټکني کړي دي. په دې وروستیو کې پر هلمند کندهار ولایتونو برېښنا پرې سوي او په مرکز لښکرګاه ښار کې د صنعتي فابریکو مسؤلین وایي چې د فابریکو فعالیتونه د ځنډ او خنډ سره مخ دي. مرکز لښکرګاه ښار درېیمه حوزه بولان سیمه کې د پنبې د پروسس د یوې فابریکې څښتن فرید احمد سکون راډیو ته ویل چې دغه فابریکه باندې یې 25 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. د وروستیو کې د برېښنا پر هلمند او کندهار ولایتونو پرې سوي د دوی د فابریکې د تولیداتو په کچه کې هم کموالی راغلی دی. بل خوا به د هلمند د برېښنا شرکت رئیس حافظ هدایت الله محمد وایي پر هلمند کندهار ولایتونو د برېښنا پرې کېدو لوی علت کجکي برېښنا بند کې د اوبو سطح کښته سوې. نوموړی وایي که چیرې اوبه په کافي اندازه زیاته سي په هلمند او کندهار ولایتونه به هم له برېښنا څخه برخمن سي. د نیمروز د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د 390,000 افغانیو په لګښت د 3 ښوونځیو د بیا رغولو چارې بشپړې سوي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې دې ته ورته پروژې پلي سوي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دې وزارت د سرپرست وزیر له لوري سرپل ولایت کې د 30 میلیونه افغانیو په لګښت د 6 چک ټیمونو جوړولو چارې پیل سوې. د زابل د برېښنا ریاست وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا کار په چټکۍ سره روان دی او ډیر ژر به د زابل اوسیدونکي له وارداتي برېښنا څخه برخمن سي. د زابل مرکز کلات د مال د ورځې او شپې له لوري له ډیزلي برېښنا څخه برخمن دی چې خلک یې هوسا کړي او تر ډیره بریده ستونزې ورته حل کړي دي. جاپان کې د رشتر په کچه 7.6 درجې زلزله سوې چې د سره مهاله د جاپان حکومت د سونامي خبرداري ورکړی او خلکو ته د ایشیکاوا او نږدې سیمو څخه د وتلو امر کړی دی. تر اوسه د دغه زلزلې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي.